د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. ملا یعقوب د سلګونه ځواکونو سره د اندراب جګړې مهار لپاره بغلان ته تللی. د بغلان ولایت له اندراب څخه سیمه ییزو سرچینو هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب د جګړې د مدیریت په موخه دغې ولسوالۍ ته تللی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې د طالبانو دغه جګپوړی چارواکی د پنجشنبې په ورځ د سرطان په 23مه نیټه په اندراب ولسوالۍ کې د دغې ډلې د ځواکونو په منځ کې موجود و. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ورته وخت کې اندراب ته د طالبانو د سرې قطعې د دفاع سرپرست وزیر هم د هوا له لارې دغې ولسوالۍ ته د طالبانو یو شمېر جنګي ځواکونه لیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې طالب ډلې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو د ځپلو په هدف د خوست او د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ ته سلګونه جنګي ځواکونه استولي دي. سرچینې وایي چې د بغلان غرونو ته هم د الوتکو له لارې سلګونه ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. طالبان وایي د دیني عالمانو وژل د فاسدو عناصرو کار دی. طالبان په کابل کې د سلفي علماو د رئیس د وژلو په غبرګون کې وایي چې د دیني عالمانو وژل د فاسدو کسانو کار دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه د چنګاښ پر 23مه د یوه ټویټ په خپرولو ویلي چې د دیني عالمانو وژل د فاسدو عناصرو کار دی چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ فتنه او بدګماني رامنځته کړي. هغه زیاته کړه چې شیخ صاحب سردار ولی له اسلامي امارت سره بیعت کړی و او له امارت سره یې مخالفت بغاوت باله او د فتنهګرو مخالف و. مجاهد جوته کړې ده چې د دغو پیښو عاملان به ونیول شي. د سلفي علماو رئیس او د جلال آباد ښار د نارنج باغ مدرسې رئیس شیخ سردار ولی ثاقب چهارشنبه د چنګاښ پر 22مه نیټه ناوخته په کابل ښار کې د ناپېژانده کسانو لخوا ووژل شو. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان سره د 6 میلیارډ ډالرو پور غوښتنې موافقه. د پیسو نړیوال صندوق IMF یو پلاوي له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارډ ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندۍ کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوې وې. IMF د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ که چیرته د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقت تصویب کړه نو ډیر ژر به له دې پیسو د 1.11 میلیارډ ډالرو پور پاکستان ته وسپاري. د IMF پلاوي وروسته تر دې له اسلام آباد سره د پور د ورکړې موافقه وکړه چې د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف پر خپلو خلکو نوي مالیات وضع کړل او د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډۍ له ورکولو لاس واخیسته. د هغه غوښتنې وې چې IMF په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو په لړ کې له پاکستانه لرلې. حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له ملګرو ملتونو سره د نجونو پر زده کړو خبرې کړې دي. حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له ملګرو ملتونو سره پر زده کړو او دایمي ثبات خبرې کړې دي. د افغاني ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر له مرستیال مارکس پوتزل سره کتلي دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت او د نجونو او هلکانو پر زده کړو خبرې شوي دي. درېواړو لورو ټینګار کړی چې په افغانستان کې به له نجونو او هلکانو د زده کړو او تعلیم لپاره کار کیږي او هڅه کیږي چې دا ټکنی بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. دوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د دایمي ثبات د راتګ یوازینۍ لار ملي یووالی او زده کړې دي. بولټن وایي امریکا تل په نورو هیوادونو کې خونړۍ کودتاګانې تنظیموي. د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن ویلي چې متحده ایالات تل د نورې نړۍ په هیوادونو کې خونړۍ کودتاګانې تنظیموي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې زیاته کړې ده چې امریکا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په نورو هیوادونو کې د کودتاګانو په تنظیم کې کافي تجربه لري. د نوموړي دې اعتراف د نړۍ په کچه غبرګونونه راپارولي دي. چین، روسیې، ترکیې، ونزویلا او یو شمېر نورو هیوادونو د نورو په کورنیو چارو کې د امریکا د لاسوهنو په اړه خپلو تجربو ته اشارې کړي دي او ویلي دي چې امریکا به بالاخره د خپلو کړنو سزا ویني. د کابل په پغمان کې د یوې کورنۍ وګړي ووژل شول. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تېره شپه د چنګاښ پر 22مه نیټه د کابل په پغمان د یوې کورنۍ وګړي وژل شوي دي. کابل کې د طالبانو د پولیسو ویان خالد زدران دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د دغه کورنۍ غړي د شپې په 9 بجو د ناپېژانده وسلوالو لخوا وژل شوي دي. په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم دي او داسې مهال
چې په یو موټر کې خپل کور ته روان و د ناپېژانده وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د طالبانو د پولیسو ویان ویلي چې ښایي شخصي دښمنۍ ترمنځ وي. د طالبانو له واکمنېدو سره د هېواد په بېلابېلو برخو کې له دې جملې په پلازمینه کې جنایي جرمونه او مرموزې وژنې زیاتې شوي دي. ټاکل شوي چې د افغان حاجیانو لومړنۍ الوتکه نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت رسنیو ته په استولي بلنلیک کې ویلي چې افغان حاجیانو ته به د طالبانو حکومت یو شمېر چارواکي او دغه وزارت یو شمېر مسؤلین هرکلی ووایي. د یادونې ده چې سږ کال له افغانستان څخه 14582 تنو د حج مراسم ادا کړل. دغه افغان حاجیان د آریانا افغان هوایي شرکت او کام ایر هوایي شرکت په پروازونو کې سعودي عربستان ته تللي او بیرته به هم د همدغو دوو شرکتونو په الوتکو کې افغانستان ته راستنه شي. پاکستان د ازبکستان په ناسته کې له ګډونه خبر ورکړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د ازبکستان له سفیر سره د ازبکستان په کوربهتوب د افغانستان په چورلیز په نړیواله ناسته کې د دغه هېواد له ګډون کولو خبر ورکړ. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پنجشنبه د چنګاښ پر 23مه د یوه ټویټ په خپرولو سره په پاکستان کې د ازبکستان له سفیر عارف عثمانوف سره له خپلې لیدنې خبر ورکړی دی. هغه همدارس زیاته کړې چې هېواد به یې د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په چورلیز په نړیواله ناسته کې ګډون وکړي. ښاغلي صادق زیاته کړې د افغانستان په اړه د تاشکند د نړیوال کنفرانس امنیت او اقتصادي بدلونونو په هکله په پاکستان کې د ازبکستان له سفیر ښاغلي عارف عثمانوف سره ګټوره ناسته ترسره شوه. پاکستان په هغه کنفرانس کې چې د جولای له 25مې تر 28مې ترسره کیږي ګډون وکړي. الهام عمر وایي افغانان باید له لوږې او مرګ وژغورل شي. امریکایي استازي وایي افغانان باید له ناوړه بشري وضعیت وژغورل شي. د امریکا د کانګرس غړي الهام عمر په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې روان بشري ناورین وحشتناک بللی دی. نوموړي په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې افغانان له وچکالۍ، لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي او د دې جدي اړتیا ده چې وژغورل شي. نوموړي پر نړیوالو غږ کړی دی چې له افغانستان سره بشردوستانه مرستې ډېرې کړي او د دې وګړو لاسنیوی وکړي. عمر همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره په مرستو کې د محدودیت نه راولي او د مرستو رسولو په بهیر کې د په یوه او بله پلمه خنډونه نه جوړوي. قدرمنو لیدونکو، دا و د نن ورځې تازه، مهم، دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو راپورونو چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.